السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. نن زموږ درس دی د دې دوو کلمو په باره کې، ویت غپید. دا دواړه څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالیږي، د دوی په منځ کې څه فرق دی، په کوم وخت کې ویت استعمالیږي او په کوم وخت کې غپید استعمالیږي. دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی غپید. غپید غپید معنا تیز، چالاک، ګړندی، یعنی یو شی چې ډېر تیز یا ګړندی وي نو په هغه وخت کې استعمالوو. غپید est un adjectif. غپید est un adjectif. غپید چې دی یو صفت دی. غپید معنا تیز، ګړندی، دا یو صفت دی. Rapide s'emploie derrière le verbe être ou derrière un nom. Rapide s'emploie derrière le verbe être ou derrière un nom. Rapide چې دی همیشه د être فعل څخه وروسته راځي او یو نوم څخه وروسته راځي. یعنی غپید چې کله په یو جمله کې استعمالوو، عموما غپید مونږ په هغه وخت کې یو جمله کې استعمالولی شو کله چې په جمله کې یو نوم راغلی وي، نوم څخه وروسته غپید استعمالوو، او یوازې او یوازې être یعنی د شتون فعل څخه وروسته هم غپید استعمالیږي. له یو نوم یا د être فعل څخه وروسته غپید استعمالیږي چې دا یو صفت دی. اگزامپل په دې مثالونو کې اوس وګورئ. احمد est rapide. احمد est rapide. احمد est rapide. احمد ګړندی یا تیز، چالاک دی. غپید نه مخکې اوس وګوره دلته یو être فعل راغلی دی. احمد est یعنی احمد دی. دلته د شتون فعل راغلی یعنی être راغلی دی. احمد est rapide. احمد ګړندی دی. غپید نه مخکې être راغلی، کله چې être راشي نو هغې نه وروسته موږ غپید استعمالوو. دویم مثال وګورئ. une voiture rapide. une voiture rapide. une voiture rapide یو ګړندی موټر یا یو تیز موټر. موټر یو نوم دی، نوم څخه وروسته موږ غپید استعمالوو. être فعل څخه او یو نوم څخه وروسته موږ ویت نشو استعمالولی، غپید استعمالوو. un train rapide. un train rapide. un train rapide یو تیز یا ګړندی ټرین. ټرین یو هم نوم دی، نوم څخه وروسته غپید راځي. cette voiture est rapide. cette voiture est rapide. cette voiture est rapide دغه موټر ګړندی دی. دلته هم être څخه وروسته غپید راغی. یعنی دا être یا د شتون فعل دی. cette voiture est vraiment très rapide. cette voiture est vraiment très rapide. cette voiture est vraiment très rapide دغه موټر په رښتیا ډېر تیز یا ګړندی دی. په دغه وخت کې اول خو نوم راغلی voiture، ورپسې être فعل راغلی دی. دلته چې غپید راوړو دا د نوم څخه وروسته نه، بلکې دا être فعل څخه وروسته راوړو، ځکه چې غپید څخه مخکې être فعل راغلی دی. اوس په دې نورو مثالونو کې وګورئ. c'était très rapide à faire. c'était très rapide à faire. c'était très rapide à faire دا کولو لپاره ډېر ګړندی یا ډېر تیز و. le train est un moyen de transport très rapide pour se rendre au travail. le train est un moyen de transport très rapide pour se rendre au travail. le train est un moyen de transport très rapide pour se rendre au travail. کار ته تللو لپاره ټرین یو ډېر تیز یا ګړندی د ترانسپورټ وسیله ده. یعنی کار لپاره تللو لپاره ټرین چې دی
یو ډیر تیز یا ګړندی وسیله ده. دلته تخا څه راغلی او تخا څخه وروسته اتخ فعل راغلی دی. دلته هم بیا غپید راوړو. Le guépard est l'animal le plus rapide du monde. Le guépard est l'animal le plus rapide du monde. Le guépard est l'animal le plus rapide du monde. Le guépard د نړۍ یو تیز یا ګړندی حیوان دی. Sois plus rapide quand tu fais tes exercices. Sois plus rapide quand tu fais tes exercices. Sois plus rapide quand tu fais tes exercices. یعنی ګړندی یا چالاک یا تیز اوسه کله چې خپل تمرینات ترسره کوي. کله چې مخصوصا خپل تمرینات ترسره کوي چالاک یا تیز یا ګړندی اوسه. دلته وګوره غپید څخه مخکې پلو دی، پلو څخه مخکې دلته نوم هم نشته، خو لیکن دلته اتخ فعل دی. سوا هم اتخ فعل دی خو لیکن په سبجنکتیف کې دی. Sois plus rapide یعنی ګړندی یا چالاکه اوسه. J'ai découvert une méthode rapide pour apprendre le français. J'ai découvert une méthode rapide pour apprendre le français. J'ai découvert une méthode rapide pour apprendre le français. ما د فرانسوي زده کولو لپاره یا فرانسوي زده کړې لپاره یو ګړندی یا تیز میتود وموند. یعنی ما فرانسوي ژبې د زده کولو لپاره یو ډیر تیز میتود پیدا کړی یا وموند. J'ai dû formater mon ordinateur et tout réinstaller pour qu'il soit plus rapide. J'ai dû formater mon ordinateur et tout réinstaller pour qu'il soit plus rapide. J'ai dû formater mon ordinateur et tout réinstaller pour qu'il soit plus rapide. زه مجبور شوم چې خپل کمپیوټر مې ټول فارمیټ کو او بیرته مې ریانسټال کو یا بیرته مې نصب کو چې تیز شي. یعنی کمپیوټر مې لږ تیز شي چې تیز کار وکړي. Je vous fais juste une visite rapide. Je n'ai pas le temps de rester. Je vous fais juste une visite rapide. Je n'ai pas le temps de rester. Je vous fais juste une visite rapide. Je n'ai pas le temps de rester. زه تاسو لپاره یو تیز غوندې یو چکر در کومه یا سفر در کومه یو لیدنه کومه تاسو لپاره ځکه چې زه ډیر وخت نه لرم د پاتې کېدو لپاره. یعنی مطلب دا دی چې مثلا je vous fais juste une visite rapide زه تاسو لپاره یو تیز سفر در کوم یعنی یو چیرته مړم یو ویزیټ لپاره خو لیکن زه وخت نه لرم چې je n'ai pas le temps de rester زه پاتې کېدو لپاره وخت نه لرم. دویم ویت دا هم معنا تیز چالاک ګړندی معنی هماغه دی. فرق دا دی چې دا یو ادورب دی یعنی دا یو قید دی. ویت دا یو ادورب دی. ویت est un adverbe. ویت est un adverbe. ویت چې دی دا یو ادورب یا قید دی معنی هماغه دی. Vite s'emploie derrière un verbe sauf le verbe être. Vite s'emploie derrière un verbe sauf le verbe être. Vite چې دی دا د یو فعل څخه وروسته راځي. ویت دا یو قید دی چې همیشه د یو فعل څخه وروسته راځي خو لیکن اتخ فعل څخه پرته یعنی اتخ فعل څخه وروسته ویت نشو استعمالولی. په دې مثالونو کې اوس وګورئ. Cette voiture roule vite. Cette voiture roule vite. Cette voiture roule vite. دغه موټر ډیر تیز یعنی تیز حرکت کوي. غول یعنی غولی حرکت کول دا یو فعل دی. فعل څخه وروسته ویت راځي. دویم مثال. Cet enfant court très vite. Cet enfant court très vite.
Cet enfant court très vite. دغه ماشوم ډیر تیز منډه وځي یا منډه وهي. Paul court vite. Paul court vite. Paul court vite. یعنی پل تیز منډه وهي یا تیز منډه کوي. Il mange trop vite. Il mange trop vite. Il mange trop vite. هغه ډیر تیز خوراک کوي یا هغه ډیر تیز خوري. دلته mange court court غول دا درې واړه چې دي فعلونه دي. وګوره فعلونو څخه وروسته ویت راغلی دی. غپید دلته نشو راوستلی. Avec ce logiciel on va vite terminer ce travail. Avec ce logiciel on va vite terminer ce travail. Avec ce logiciel on va vite terminer ce travail. دې سافټویر سره موږ به ډیر تیز کار ختم کو. لوژیسیل وای سافټویر ته. دلته وګورو on va vite terminer ce travail. موږ به دا کار تیز ختم کړو. on va دلته علی فعل راغلی دی ویت نه مخکې. دا هم یو فعل دی. دې له خاطره ویت راغلی دی. اوس په دې نورو مثالونو کې وګورئ. Nous avons vite rangé nos affaires. Nous avons vite rangé nos affaires. Nous avons vite rangé nos affaires. موږ خپل سامان ډیر تیز ټول کو. Nous avons vite rangé nos affaires. موږ خپل سامان ډیر تیز ټول کو یا منظم کو. Cet élève comprend vite. Cet élève comprend vite. Cet élève comprend vite. دغه شاګرد ډیر تیز پوهیږي. Il a vite fini ses devoirs. Il a vite fini ses devoirs. Il a vite fini ses devoirs. هغه خپل کورنۍ وظیفه ډیر زر یا تیز ختم کو. Il mange trop vite. Il va avoir mal au ventre. Il mange trop vite. Il va avoir mal au ventre. Il mange trop vite. Il va avoir mal au ventre. هغه ډیر تیز خوراک کوي. هغه به په خېټه کې درد ولري. یعنی د هغه خېټه خوږیږي به. Cette voiture roule très vite. Cette voiture roule très vite. Cette voiture roule très vite. دغه موټر ډیر تیز حرکت کوي. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. وقت ډیر تیز تیریږي. Je vais vite faire mes courses et je reviens. Je vais vite faire mes courses et je reviens. Je vais vite faire mes courses et je reviens. زبا ډیر تیز خپل شاپینګ کوم او بیرته راځم. Je vais vite faire mes courses. زبا ډیر تیز خپل شاپینګ کوم et je reviens او زه بیرته راځم. Je viens de recevoir un courrier important. Il faut que j'y réponde vite. Je viens de recevoir un courrier important. Il faut que j'y réponde vite. Je viens de recevoir un courrier important. Il faut que j'y réponde vite. ما اوس دستي یو ډیر مهم پوسټ ترلاسه کو. اړینه ده یا لازمي ده چې ډیر زر ځواب ورکړم یا ډیر تیز ځواب ورکړم. Rapidement. Rapidement. Rapidement یعنی دا هم همغه معنا لري. Rapidement معنا تیز یا په تیزۍ یا په چالاکۍ سره. صحیح شو. Rapidement est un adverbe. Rapidement est un adverbe. Rapidement هم یو قید یا یو adverbe دی. On peut remplacer vite par rapidement. On peut remplacer vite par rapidement. یعنی مونږ کولی شو چې ویت په ځای rapidement استعمال کو. rapidement په ځای ویت استعمال کو. ویت او rapidement دواړه یو معنا لري. ویت rapidement دواړه یو معنا لري.
rapidement په ځای ویت استعمالولی شو او ویت په ځای rapidement استعمالولی شو. Example. Il court vite. Il court vite. Il court vite هغه ډیر تیز یا په تیزۍ سره منډه کوي یا منډه وهي. Il court rapidement. Il court rapidement. Il court rapidement. هغه ډیر یعنی هغه په تیزۍ سره ځغلي یا منډه وهي. ویت په ځای rapidement استعمالولی شو. rapidement په ځای ویت استعمالولی شو. Cette voiture roule rapidement. Cette voiture roule rapidement. Cette voiture roule rapidement. دغه موټر یعنی تیز حرکت کوي یا دغه موټر په تیزۍ سره حرکت کوي. دې په ځای داسې هم ویلی شو Cette voiture roule vite. ویت په ځای rapidement او rapidement په ځای ویت استعمالولی شو. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چېرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې کوو. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو خبرداری یا یو نوټیفیکیشن درشي او تاسو ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مخه.